الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمون اساسو خبر شروع په باب د ایمان کې د معنی لغوي او معنی اصطلاحي او بیان د دې خبرې وشو چې ایمان زیاتیږي او کمیږي. دې سره سره بیان د دې خبرې مکړه شو چې ایمان مرکب دی د قولنا، عملنا او تصدیقنا. او اخر کې بیا بیان د دې وشو چې محل د ایمان به کوم ځای چا ویل زړه دی او چا وی دماغ او راځي هم ذکر کې چې هغه زړه دماغ سره سره تعلق او کنیکشن شته. استثناء په ایمان کې څنګه د باغی کې دوه قول ذکر کړو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه محاکمه. بیز مو اوسه خبرو شروع په باره د پیدو د ایمان کې، ځکه د انسان مزاج دا دی چې کله دله ترغیب او تشویق دی شی په باره کې ورکړي شي نو دا به هغه ډیر په مینه او خوشحالي سره اخلي او کوي. او د ارشي په باره کې پکار ده چې موږ تاسو اول ترغیب ورکړو. ډېر فائدې مو ذکر کړې تیر درس کې موږ دا ویل چې په دې ایمان باندې سړی د خسران نه بچ کیږي. دویم دا ویل چې دې ایمان پیدا را سړی د تحریف نه ور باندې بچ کیږي. دریمه فائدہ دا چې الله عزوجل د ابراهیم علیه السلام مدح د دې د وجنه کړی ده. څلورم دا خبره ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام د ایماندار د پاره د رزق دعاګانې وغوښتلې. او پنځم دا خبره ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام جوا یعقوب علیه السلام په دې باندې وصیت کړی دی. شپږم د رب العالمین د خوانه امر شوی دی چې تاسو ایمان راوړئ. او هم الله عزوجل د مؤمنانو د اعمال د ایمان د وجنه نه بربادي. او صحیح ایمان چې کله اتم مونږ ویلې په سړی کې موجود شي نو الله عزوجل د شي انسان به خپل محبت درته وي. نه هم دا ویلې چې د شي انسان به د حلال رزق او په طرف باندې قدم وي. او لسم د الله د انعامات شکریا. نن به بل فائدې ذکر کو. حاصل دا دی چې کله په سړی کې ایمان وي نو الله عزوجل دله نیکی ور نصیب کوي. یعنی ان من الحسنه الحسنه بعدها، چې کله دی ایونی کې وکړه د نیکی ته بل راکاږي واغلی به بل راکاږي واغلی به بل راکاږي. لکه سوره بقره کې الله عزوجل یو سل واو نمبر آیت کې پرې باندې تشریح کړی ده. معنا نیکی به د هغه انسانانو د پاره وي چې هغه اهل ایمان دي، او نیکی به هغه انسانانو د پاره چې هغه تقوادار دي. او مخکې موږ درس ویلو چې دا نیکی به په من کې کله راشي د غیر لپاره ډیر لس کارونه پکار دي. اول خبره به دا ذکر کړل چې دا ډیر لس کارونه کې انسان په ځان کې سخا پیدا کړي. سخا به دې ته نشي ویل کېږي چې پیسې راواله هغه چاله ورکی. سخا دې ته ویل کېږي چې د دین څومره کارونه دي او څومره شعبې دي دا ټول تخپل کارونه غني. لیکن چې په کوم شي کې ته مستعمل هغه کې کار کوا خو د بل شي به ته تایید کوي. دې سره په دې خوا کې تقوا به پیدا کړي، د الله او د رسول په خبره به یقین ولري. او د هغې سره سره څلورم دعا وغواړي، پنځم د حرامو نه ځان ساتي، شپږم واړه امیدونه، وم قول سدید وایا، اتم به پیدا کارونه کې ځان بندوان، هم د عمل نو ورس جاړه، لسم د عمل د قبلېدو اسباب استعمال او ولسم مجاهده. او دولسم علماء دا خبره ذکر کړي علم شرعي. او د لسم د خوب اسکار چې ابن قیم رحمه الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ودی کېدو تقریبا 40 قسم اسکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل دي. ورسره ان شاء الله کله باغې مله خبره وکړو. الغرض د ایمان په پیدو کې یو پیدا دا چې کوم وخت کې تا ایمان راوړو نو الله تعالی نیکی نصیب کی دربې کې د نیکی په طرف باندې قدم وروي او روان بشي. بل پیدا چې قران ذکر کړی دی ایمان دا چې په دې ایمان باندې الله عزوجل خلق له هدایت نصیب کوي، رشد. قران کې رب العالمین فرمایي داخله دې په ایمان راوړي لعلهم يرشدون، دې لپاره چې دې مقصد د ورشي. رشد هم دې ته ویل کېږي مقصد د رسیدل. سړی کله به مقصد د رسیږي چې کله به د کې ایمانی. سوره بقره سوره شپږ اته کې الله عزوجل دا مسله ذکر کړی ده. او زموږ تاسو ټول خبره اندازه چې موږ څنګه مقصد د ورشيګو. مقصد دا چې په دې دنیا کې د رب العالمین رضا موږ څنګه وکړو تر څو پورې په دې دنیا کې الله عزوجل په دې باندې وکړه نتیجه مرتب کړي او هغه نتیجه دا جنت ته ورونه داخلي کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ویلي وي دي اعمال مثال د سیده لکه د باران بړبړکۍ متعدد دي، خو لیکن پته نه لګي چې الله عزوجل په دې یو عام شي کې خپل رضا خودلې دا چې بدا کاروي ک بدا کاروي ک بدا کاروي دا ټول کارونه به خپل غني د اسلام په ټول کارونه خپل غړي. دی وجنه کله کله څوک اغزیه د لار نه جي کې الله په جنت ورکی. دی وجنه کله کله یو سړی په مسلمان سړی باندې سلام او چې الله ورته جنت ورکی. کله کله یو څنګه د ونی په طرف د ونی د لارې په طرف راکږي چې ما تکړه الله ورته جنت ورکی.
کله کله یو حیوان باندې ته خرچه وکي خوراک وسکاک وکي الله تعالی جنت درکړي نو الغرض دلیل په دې باندې چې انسان کوم مقصد در رسیدل غواړي د هغې دپاره به اساسي بنیادي سبب دی چې هغه ایماني دی. بله فایده یو فایده قرآن کریم دام ذکر کړی چې داسې انسانانو دعاګانې الله عز وجل قبلوي. واذا سألک چې کله ستا نه تپوس کوي زما بندګان عني زما په باره کې نو فإني قریب زه نږدې یم اجیب قبله ما دعا د دعوت کوونکي خو چې کله ما وغواړي آخر کې چې ما له دې استجابت وکړي په ما باندې ایمان هم راوړي. دغه درې خبرې راغلي. یو د ایمان فایده موږ ذکر کړه هغه ده چې کله سړی ایماندار وي سړی کې ایمان وي الله عز وجل یې د دعا قبلوي. دویمه خبره دا چې په دې آیت کې ویل دي چې فإني قریب زه نږدې یم د الله رب العزت خوا موږ کله نږدې کېدی شو. او دریمه خبره دا چې انسان دعا وغواړي نو په هغه وخت کې چې د دعا قبول شي هغه لپاره کم آداب دي. اول خو د ایمان فایده موږ تاسو ذکر کړه هغه دا ده د سړي دعا ور باندې قبلېدل. دویم چې رب العالمین له موږ نږدې کېږو د شپې په اخر حصه کې دعاګانې دي. دویم دغه شان تهجد دی. دریم سجدي کول دي. څلورم د نوافل اهتمام دی. پنځم جهاد فی سبیل الله. شپږم نفلي صدقات. اووم قرآن. اتم په ځان کې اخلاص پیدا کول. نهم منځونه او زکات ورکول. لسم په ملائکو باندې ایمان. یولسم په کتابونو باندې ایمان. دولسم عمل د الله رب العزت د رضا لپاره کول. لیکن د دعا قبل د لپاره مخکې موږ ویل چې څلور آداب دي خو لیکن یو څو ځان سره یاد ساتئ. یو دا چې په سړي کې به اخلاص شي. دویم دا چې سړی به د حرام نه ځان ساتي. محمد رسول الله فرمایي یو سړی په سفر باندې رواني جامې به د حرام وي خوراک به د حرام وي څښاک به د حرام وي نو څنګه به دغه دعا قبول شي. دریم د دې مانځه نه مخکې 2 رکعاته مونځ دې دعا نه. څلورم د دې دعا نه مخکې لږ زره مال لګول. د شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک راځي و الته چې چا توصیه وکړه چې زما جنازه د شیخ وکي و هغه په زیاده دی باندې چې مثال نور مسائل وکي جنازې راوړل شي کې د جنازې نه به مخکې اول سمال د الله په نامه باندې صدقه کوي رب العالمین له وسیله پیښ کول نیک عمل ځکه شپږ قسمه جایز وسیله یو پکې دغه نیک عمل رب العالمین له وسیله کې پیښ کول دي. نو خو په جنازه کې اوس کار کوي دوی سقط علی یو علی بل اېدی سره بسړې په اودس کې وي. اېدی سره به سړي جامې پاکي. اېدی سره به سړي د قبله په طرف ناشي. اېدی سره به سړي ګونډې ماتې کړي. اېدی سره به سړي لاسونه راوچت کړي تر وګو. اېدی سره به سړي د رب العالمین حمد وایي. اېدی سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شات باندې درود وایي. اېدی سره به د الله نومونه الله له وسیله کې پیش کړي. اېدی سره به زیاده دعا او پیژني. اېدی سره به وخت د دعا او پیژني. اېدی سره علماء دا خبره ذکر کړي چې د الله د حکمت نه مخالف نه وي. اېدی سره به نیت په دعا کې کوي او اېدی سره به اقرار کې په خپل جرمونو. اېدی سره به دغه شان الحاح پکې کوي. اېدی سره به د دعا د زړه د تل نه وي او اېدی سره علماء دا خبره ذکر کړي دا چې عجله به نه کېږي په قبولیت کې. که عجله دی وکړه ګوره بیا هم نه کېږي اخر کې به امین ووایي. بل فایده د ایمان دا ده که یو سړی وغواړي چې د رب العالمین کومک مال راشي معیت د رب العالمین هغه په دې ایمان باندې راشي. الله عز وجل قرآن کې فرمایي وعلموا فیش ان الله مع المتقین. الله رب العزت په ملګرتوب کې تقوادارو سره دی. کله یو مع المؤمنین د مؤمنانو سره دی. بیا د الله رب العزت معیت هغه انسان له نصیب کېږي په تقوا باندې. هغه انسان له نصیب کېږي په ایمان باندې. هغه انسان له نصیب کېږي په تواضع باندې. هغه انسان له نصیب کېږي په مانځه باندې. هغه انسان له نصیب کېږي په زکات باندې. هغه انسان نصیب کېږي په قرض حسن باندې. هغه انسان نصیب کېږي د محمد رسول الله په تابعداري باندې. هغه انسان نصیب کېږي په اخلاص باندې. نو الغرض د ایمان په دې پیدو کې یو پیدا علماء دا ذکر کړی دا چې د رب العالمین معیت دغه نصرت او کومک ستا خواله راغی. یو پیدا د ایمان دا چې په دې سره د رب العالمین محبت راګرځي. دا ډېر د کمال خبره ده چې د الله عز وجل محبت موږ تاسو خپل کوو. خو د الله سره مینه کوو. کمال دا چې الله عز وجل موږ سره مینه وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بنده رب العالمین راضي شي الله عز وجل جبريل له وی دی پلاني سره زما مینه د تم مینه کوه. هغه د اسمان ملائکه له وی هغه د زمکو ملائکه له حتی په ټول انسانانو کې هغه سره خوش دا غمینه پیژنې بینا لیدلې بدینی رشتہ به وسره نه. لیکن رب العالمین هغه قبولیت ورکړي په ځل کې به تاره لپاره هغه ځای له خصوصي دا وجه څه ده چې د انسان سره رب العالمین محبت ته خدای الله محبت مخکې موږ دا ویلو منځ باندې راځي قرآن باندې راځي په ذکر د رب العالمین باندې راځي. اېدی سره د خپل ځړ په رب العالمین د نومونو سره عادت کې خپل ځړ په رب العالمین په وړاندې دی قیدې باندې وتړي. اهل الملک د الله د وخت ورکی د الله د اولیاء سره بکینی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري به وکي د الله لپاره به د خلکو سره دوستي او دښمنی وکي. اېدی سره به قیام الليل وکي سب بندي به وکي
هغه کارونه به کوي چې مخکې ته يحب راغلی دی او خپل نظر په دې قرآن کې بند کا د وادي پابندي د امانت لحاظ او درواغ نه ځان ساتله. نو الغرض د ایمان په پیدو کې یو پیدا موږ تاسو دا خبره ذکر کړله چې د رب العالمین محبت سره لپاره راشي. یو پیدا علماء دام ذکر کړی د قرآن په دې باندې تفسیر کړی چې د الله نصرت سره لور باندې راځي حتی یقول الرسول تر دې پورې چې رسول به ویلي اول الذين امنوا هغه انسانان چې ایمان راوړي د ماحود هغه سره متا نصر الله سو خدای الله کومه کې. نو سوال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه کېږي نه، جواب دا چې دام انسان دی. دویم قول علماء لیکلي دي چې دا متا نصر الله به د خلکو ویلي او هغه جواب ورکړي چې د الله نصرت نږدې دی. او دریم قول علماء لیکلي چې متا نصر الله منه مونږ ته کو د رب العالمین کومه کو. بل فائدہ علماء دا ذکر کړي چې کله په سړی کې ایمان الله عز وجل به دا سړی د مشرک نه غوړي کی دا څونه د کمال خبره ده. د مشرک نه به اوچتي والعبد المؤمن هغه بنده چې مؤمن دی خیر او غره دی د مشرک نه. اگر که تاسو تعجب کوئ چې دا مشرک په اعتبار د مال سره او دا او دا او دا او دا او اهل علم یو فائدہ هم ذکر کړی د قران کریم نه د چې انسانانو له الله د خوانه بشارت دی او بشیر المؤمنین چې زیره رب العالمین تعالی درکې د څونه د کمال خبره ده. دوه فائدې نور ځان سره یاد وساتئ. یو دا چې کله په سړی کې ایمان دغه ایمان راځيږي سړی به د دروغ نه منع کوي. قران کې الله عز وجل فرمایي سوره بقره 228 کې ولا يحل جائز ده د خزر چې دوی پټ کې ما هغه بچي چې الله پیدا کړی دوی پر رحمونو کې که دوی ایمان په الله باندې لري په ورځ قیامت باندې لري. او محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم مؤمن انسان به بخل وکي میدان د جنگ بپریدو خو دروغ بنوي. او بل فائدہ اخري کله چې په سړی کې ایمان الله عز وجل به دې ایمان د وجه نه پدې کې د شي استعداد پیدا کی چې د الله وعظونه به قبلې. او مخکې موږ دا خبره ذکر کړله چې په انسان کې دا استعداد پیدا کی چې د رب العالمین وعظونه قبول کړي هغه په هغه وخت کې چې زړه پاکینو الغرض د ایمان یو څه فائدې موږ ذکر کړې. اول دا چې د ایمان د وجه نه سله نیکی نصیب کیږي، دویم د ایمان د وجه نه سله رشد نصیب کیږي، دریم د ایمان د وجه نه د سړي دعاګانې قبلېږي، څلورم د ایمان د وجه نه د سړي خواله معیت د الله راځي، نصرت او پنځم د ایمان د وجه نه د الله د خوانه کومک دل راځي، شپږم د ایمان د وجه نه الله عز وجل د سره مینه کوي، وم د ایمان د وجه نه سړی په کافر غوړه کیږي، اتم د ایمان د وجه نه دې سړی د الله د رسول د خوانه بشارت دی، نهم د ایمان د وجه نه انسان د دروغ نه منع کیږي، او لسم د ایمان د وجه نه سړی د قران او سنت هغه وعظ قبلې. الله رب عزت موږ تاسو له قوي ایمان راکړي تر څو دغه فائدې ور باندې موږ تاسو له حاصل شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.